السلام علیکم ګرانو دوستانو انشاءالله تاسو به ټول روغ جوړ ارام وئ راته بیا هم ستاسو دوست لطیف مهربان له یو نوي ویډیو سره تاسو ته حاضر شوی یم دوستانو نن ویډیو او نن ویبسایټ ډېر یو جالب ویبسایټ دی دلته تاسو کولی شئ چې هر څنګه وظیفې چې وغواړئ په خپل کور کې کښېنئ او دې سره کار وکړئ او د میاشتې 200 300 400 ډالر هر څومره تاسو یې نه وغواړئ هغومره کار ورسره کولی شئ خو وخت ورکوئ کار به ورسره کوئ نو بیا تاسو کولی شئ پیسې وګټئ نو تر هر څه مخکې دوستانو لکه څنګه چې معمولا زه درته وایم تاسو نه یو هیله چې ما پیج لایک کړئ او ورسره یوټیوب چینل مې سبسکرایب کړئ تر څو تاسو زما د نوې ویډیوګانو نه چې هر ویډیو زه ډک کوم هغه نه په وخت سره خبر وئ او ورنه ګټه واخلئ ښه ګرانو دوستانو نن راځو زموږ ویبسایټ ته د دې ویبسایټ لینک البته تاسو ته د دې ویډیو په ډسکرپشن کې درکوم تاسو ډسکرپشن کې دې ویډیو ولاړ شئ او د ډسکرپشن کې لینک باندې کلیک کړئ مستقیما تاسو راځئ همدغه ویبسایټ ته به راځئ به تاسو ته اکاونټ جوړول او ویبسایټ پیدا کول ډېر اسان وي صحیح دی دې ویبسایټ نوم دی apn.com صحیح دی apn.com یو ویبسایټ دی چې دې کې تقریبا د دنیا د هر برخې نه ځوانان خلک کار کوي پکې دې کې ډېر زیات کارونه دي ډیټا انټري شته مارکیټینګ بخش کې شته سیلز بخش کې شته ټکنالوژي بخش کې شته سافټویر شته یعنی هر بخش تاسو وغواړئ هغه وظیفې پکې شته او تاسو کولی شئ کار پکې وکړئ دې لپاره به دوستانو تاسو راځئ فایند فلیکسي جاب باندې به کلیک کوئ کله apn.com ته راشئ زه لینک ما ورته ویلي چې ډسکرپشن کې در کوم هغه لینک باندې به تاسو کلیک وکړئ تاسو به مستقیما دې سایټ ته راشئ بیا به فایند فلیکسیبل جابز باندې به کلیک وکړئ صحیح دی دې باندې چې کلیک کړئ تاسو وګورئ دوستانو اوس زه به تاسو دې چې دا وظیفې اول درته وښیم صحیح دی دغه وګورئ دوستانو دغه هغه وظیفې دي چې کوم وظیفې د بزنس دی ډیولپمنټ دی ډیټا کلیکشن دی صحیح شو مارکیټینګ دی نیټیو سپیکر دی پیرول دی پروجیکټ اسسټانټ دی صحیح دی ټرانسلیټر دی ریکویرمنټ دی صحیح شو ویب سرچ ایویلویټر دی صحیح دی او سوشل میډیا ایویلویټر دی ګوره ډېر وظیفې دي صحیح شو دلته به تاسو وکړئ چې آل کیټګري صحیح دی اوکې دلته تاسو وګورئ د وظیفې هغه موقع درته ګوره دلته افغانستان هم شته صحیح شو فرض کړئ زه ورته وایم چې ما د افغانستان وظیفې راکړه صحیح دی دلته به چې وایي اوکې به ورته وایم وګوره دوستان افغانستان کې څومره وظیفې پیدا کړې افغانستان کې یو سل اته شپېته وظیفې دي صحیح دا ګوره ټول وظیفې چې دي افغانستان کې دي دومره بهترین دا ویبسایټ دی ګوره افغانستان کې تاسو وظیفې درکوي تاسو وګورئ دومره ډېرې وظیفې دي پښتو لینګویج ګوره دې وظیفې باندې کلیک کوئ څنګه باندې ته اپلای کوئ هغه درته ښیم ګورئ دې باندې به کلیک کوئ ګوره وظیفې ډسکرپشن درک کړی apn is creating a pool of qualified native Persian speaker is spoken in Afghanistan with academic ګوره وظیفې باره کې ټول تاسو ته هغه کوم معلومات یا کوم ریکویرمنټ چې دی هغه یې درکړي صحیح شو دلته به تاسو چې راځئ اپلای به کلیک کوئ ګوره دوستانو اپلای مو چې کلیک کړ هلته به څه کوئ خپل ایمیل ادرس ورکوئ فرض کړئ ما ایمیل ادرس لطیف مهربان @gmail.com صحیح شو هلته به څه ورته وایي چې آی ایکسپټ هلته به نیکسټ ورته وایي دلته تاسو دوستانو څه ګورئ ګوره هلته دلته کنیکټ ور اکاونټ ورته وایم کنیکټ ویت فیسبوک صحیح دی دا داسې نه دی تاسو باید اکاونټ پکې اوس اول نه جوړ کړئ هسې نه غواړئ فقط یو ځله کنیکټ ور فیسبوک وایي بیا کنیکټ کېږي خپله کوم ښه ګورئ کنیکټ شو وګورئ کنیکټ او ډسکنیکټ شوم بس دلته به تاسو څه کوئ له مای کمپیوټر به کلیک کوئ دلته خپل سی وي ورته اپلوډ کوئ سی وي خو پېژنئ که نه خلاصې سوانح مو کوم چې تاسو دفترو کې اپلای کوئ سی وي چې غواړئ هماغه سی وي دلته اپلوډ کوئ ورته صحیح شو دلته یو کور لیټر چې د سی وي سره هم زمان وي یو کور لیټر کوم پوزیشن ته تاسو اپلای کوئ خو دلته دی آپشنل ایښی دی که تاسو چېرې دا ټچ کوئ که نه ټچ کوئ مهم نه دی صحیح دی آپشنل دی دلته به خپل نوم ورکوئ فرض کړئ ما اول نوم محمد دی صحیح دی دغسې محمد دلته پر ځای لطیف فرض دلته مهربان خپله نوم دی صحیح شو دغسې دلته خپل ایمیل ادرس ورکړئ دلته به فون ورته وایي صحیح شو دلته موبایل دلته فرض کړئ هر شمېره چې تاسو فرض کړئ 1 2 3 4 5 6
هر څه چې تاسو ټلیفون شمیره چې ده صحیح دی هغه ورکوئ. دلته ګورئ ادرس ورکوئ صحیح شو. زه د هوم ادرس ورکوم. فرض کړئ زه ورته وایم چې د ما ادرس دی کابل صحیح شو. هلته به ادرس ورته وایم شهرنو صحیح شو. دغسې کابل سټي زپ کوډ د افغانستان زپ کوډ پیدا کړئ هغه به ورکوئ صحیح شو. زپ یا پوسټل کوډ کنټري افغانستان سټیټ ورته کابل انتخابوئ صحیح شو. زه کابل ورته انتخابوئ. خیر دلته که دا ورم کې ونه کې مشکل نشته صحیح دی. دلته به ورته وایي چې ورس یور نیټیو لانګویج. فرض کړه زه ورته وایم چې زما نیټیو لانګویج پښتو دی صحیح دی. پښتو یې ولې پیدا نه کړي اولاده. دا وګورئ پښتو افغانستان یې پیدا کړ صحیح دی. هلته که د چا دری وي هغه کیدای شي دري ورته انتخاب کړي صحیح شي. که د چا ازبکي وي هغه ازبکي. که د چا ترکمني وي ترکمني. که پشهیي وي هغه هر څنګه چې تاسو ژبه ده صحیح دی هغه انتخاب کړئ. Are you fluent in English ته ورته yes صحیح دی. ولې ټول وظیفې په انګلیسي داسې به نه کوئ نو تاسو به انګلیسي کې باید لږ ذره ښه وایئ صحیح دی. بس other languages فرض کړه زه په کوم لانګویج پوهېږم زه به ورته وایم چې زه په دري پوهېږم صحیح دی. دري افغان او سچ spoken level فرض کړه زه ورته وایم چې fluent written language زه ورته وایم fluent صحیح شو. دري افغانستان صحیح. زه به ورته وایم چې فرض کړه هندي. فرض کړه دا درته وایي چې ماسې ولې دغه ژبه چې تا پورته مونږ ته ویلې هغه نه بعد نور په کومه ژبه پوهېږې. زه به ورته وایم چې اردو صحیح شو. هندي اردو صحیح شو. دلته بس اردو وایم بحث you may opt to enter صحیح شو. ورته yes yes ورته سبمیټ به ورته ووایي. سبمیټ ورته وویل به دوی به څه کوي تاسو ته به د دې وظیفې لپاره تاسو سره تماس نیسي نو بیا تاسو کولی شئ چې ورسره مخکې ولاړ شئ. دا خو ته نه ده یو وظیفه نه ده. دوستانو ډېر زیات وظیفې دي په دې ویبسایټ کې. ډېر زیات وظیفې دي. هر قسمه وظیفه چې تاسو غوښتې وي په دې ویبسایټ کې شته انشاءالله. تاسو کوشش وکړئ زحمت وباسئ حتما انشاءالله له دې ویبسایټ سره وظیفه پیدا کوئ او مخکې به ولاړ شئ انشاءالله د دې ویبسایټ سره چې تاسو کوشش وکړئ. نو دوستانو په دې هیله چې نننۍ ویډیو مو خوښه شوې وي او لږ شی مو ترې زده کړي وي نو په آخر کې په تلو کې تاسو نه بیا یوه هیله کوم چې لطفا د ما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او فیسبوک پیج مې لایک کړئ تر څو تاسو زما د نوې ویډیوګانو نه خبر وئ او ورنه ګټه واخلئ. تر بیا چې تاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو ټول په خدای سپارم. ښه وخت. خدای په امان.